هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تېرو 40 ساعتونو کې د کرونا ویروس 542 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 9215 ته لوړ شو. په تېرو 40 ساعتونو کې کابل 314، هرات 40، بلخ 19، پکتیا 15، ننګرهار 40، تخار 23، بغلان 23، غزني 14، وردګ 3، لوګر 1، لغمان 15، کندوز 4، فراه 15، پنجشیر 8، کاپیسا 1، کونړ 18، دایکنډي 15 او نورستان 2 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره تر اوسه له دې ناروغۍ ټول 215 کسان وفات شوي او 993 بیرته ترې رغېدلي دي. در مجموع مصابین در 24 ساعت گذشته 542 نفر بوده. تعداد مجموعی مصابین در سرتاسر افغانستان 9216 نفر میرسه. تعداد وفیات هم 205 نفر است و شفا شدگان هم در حدود 993 نفر. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې کابل او ولایتونو کې د قرنطین له ماتېدو سره د مثبتو پیښو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی او که وضعیت همداسې دوام وکړي افغانستان به د یوې سترې انساني فاجعې شاهد وي. رابطه مستقیم بین افزایش واقعات و عدم مراعات شرایط وضع شده. این اگر خدای ناخواسته مراعات نکنیم زمینه ابتلا هم به خود ما، خانواده ما و هم برای مردم ما بیشتر است. ظاهرا د اختر پر رسیدو سره کابل ښار کې قرنطین په بشپړه توګه مات شوی او ښار کې ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې ډیریږي او خلک د اختر لپاره په خپلو تیاریو بوخت دي. عام هیوادوال هم له دغه وضعیت نه اندېښنه لري. قرنطین ایتو حالات را خراب کرده است که مردم بر دو روپا محتاج است، رعایا بند است، کم نان کمک میشه و کل وکیلا که هستم و کلگی از خود بیگانه خود نمیته، یک غریب کس نمیته و بسیار مفلسی زیاد شده است. قرنطین جای بجای مردم ها را استاد میکنه و چک پیناس کسی را نمیمانه که کار کنه، یک زندگی کنه. دیگه بالکل حالات د صفر. نو که ما یو څه روپۍ لرلې یا 10,000 یا 10,000 یا 40,000 پورې وښیه نو هغه ما وخوړلې، نور ما سره د 1 روپۍ وس نشته. نو تر دغه وخته پورې یعنی په دغه تیر قرنطین کې ما د خلکو نه قرض پور د دکاندار نه زه قرضدار یم. وروره زمونږ وس نه کیږي. کابل او ولایتونو کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر داسې مهال په لوړېدو دی چې د عامې روغتیا چارواکو په وینا که وضعیت بحراني شي افغانستان د نورو هیوادونو په څیر د کرونا ویروس ټولو ناروغانو ته د رسیدګۍ توان نه لري.